بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ فند پراپرټیز وایو. تیر درس کې موږ ټیکس فارمټینګ پراپرټیز ځینې ویلي. نو نن فند پراپرټیز وایو. نن فند پراپرټیز هم د ټیکس لپاره کارول کیږي یا د متن لپاره کارول کیږي. مثلا موږ متن لرو، دلته پاراګراف لرو، صحیح ده. دا به رسم لږ به تیر درس ته ټول ترې لرې کړم چې موږ ته ښه معلوم شي، صحیح ده. کنټرول ایس پې کړو او دا به ریفریش کړو. نو موږ سره به ټیکس په دې ډول باندې ښکاره کېږي. نو لومړی موږ فونټ سټایل وایو. په فونټ سټایل کې دا پراپرټي چې ده ځان سره درې ډوله ویلګانې اخلي. یو نارمل ده، ایټالیک ده او اوبلیک ده. اوبلیک او د ایټالیک ترمنځ ډېر توپیر نشته، کم توپیر ده، صحیح ده. نو که موږ راسو دلته ورته وایو چې پاراګراف ده، د دې ته فونټ سټایل چې ده دا ورته چې انتخاب که نارمل. که نارمل وي دا په عادي حالت کې ده، صحیح ده. او که ورته وایو چې دا موږ ته چې انتخاب که ایټالیک، نو دا زموږ سره چې راځي کوږ شکل اخلي، لږ کږیږي، صحیح ده. او که ورته وایو چې دا زموږ سره اوبلیک، نو دا هم ایټالیک راځي او هم لږ بولډ ته میله کېږي، صحیح ده. نو هم ایټالیک راځي هم لږ بولډ ته میله کېږي. بل د موږ سره چې ده فونټ ویټ ده. فونټ ویټ چې ده موږ سره څلور ویلوګانې اخلي. نارمل ده، بولډ ده او بولډر ده، لایټر ده. بولډ چې ده ډبل مثلا راځي، بیا بولډر د هغه په نسبت باندې لږ نور بولډ، صحیح ده. مثلا زه راځم دلته فونټ ویټ ورته ورکوو، فونټ ویټ ورته بولډ ورکوو، صحیح ده. نو کنټرول یې سیو کوئ، راځو دغه ریفریش کوو، دا څنګه راغی؟ بولډ راغی. که فونټ ویټ ورته لایټ کو، لایټر، صحیح ده، لایټر کو، دا چې راځي بیا بیرته بولډ ترې ختمیږي، نری راځي. که نارمل کو بیرته عادي حالت راځي، صحیح ده. که بولډر کو لږ د هغه نه نور بولډ راځي. فونټ ویریټ چې ده دا ځان سره دوه قیمتونه اخلي. یو چې ده سمال کیپس ده، بل چې ده نارمل ده. سمال کیپس نارمل خو عادي حالت ده. سمال کیپس کله چې لیکنه راسي، صحیح ده، مثلا دا ده دې ټول په غټ حروفونو راځي، دا ټول په غټ حروفونو راځي، صحیح ده. همدغه شان دا هم ټول په غټ حروفونو راځي. خو د هر لفظ لومړی حروف چې ده دا لومړی حروف لږ غټ راځي، سایز یې غټیږي او دا نور لږ کوچنی کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ سمال کیپس ویل کېږي، صحیح ده. مثلا زه راځم فونټ ویرنټ، صحیح ده، ورته وایم چې دا څنګه که سمال کیپس که. دې نه راځه سیو کوئ او دغه ریفریش کوو، صحیح ده. نو دا وبخښئ لومړی د هغه د پاراګراف لومړی هغه چې ده لومړی ټیکسټ لږ بولډ او غټ راځي، سایز غټیږي، دا نور چې راځي دا نور کوچني راځي. خو حروفونه چې دي ټول په غټ حروفونه راځي. حروفونه څنګه راځي؟ ټول په غټ حروفونه راځي. بل د موږ سره چې دا فونټ سایز ده. فونټ سایز ده دا تاسې هر ویلو ورکولی شي. لکه تیر درس کې مو چې ویلې تاسې پکسل ورته انتخابولی شي، ایم او آر ای ایم او پرسنټ او پوینټ هر یو ورته انتخابولی شي. خو ځینې بیا چې دي هغه ریسپانسیبل دي او ځینې ریسپانسیبل نه دي، صحیح ده. نو تاسې کولی شئ چې فونټ سایز ورته انتخاب کړئ، ورته وایي چې 10 پکسله، دا به بیخي غټ راشي، صحیح ده. نو دا به 10 پکسله شي. که ورته وایي چې دا 15 ای ایم، صحیح ده، دا همغه ریسپانسیبل هغه ده، دا مو تیر درس کې ویلی وو، صحیح ده، دا بیا 15 ای ایم راځي. همدغه شان که پرسنټ باندې ورکوو، پرسنټ باندې هم ورکولی شئ، پوینټ باندې هم ورکولی شئ، سینټي میټر باندې هم ورکولی شئ، په هر یو باندې تاسې ورکولی شئ، صحیح ده. 10 پکسله به کوو، دا به څنګه شي؟ لږ به کوچنی شي. اوکې دلته خو موږ
لس پکسله ورته ورکړی ده چې ولې نه اخیست. ښه دا پورته اوسئ کوچنی سوی و ډېر. بل د موږ سره چې دا فنټ فامیلي ده، فنټ فیملي کې موږ مختلف فنټونه ورته مشخص کوو. صحیح ده. لکه دلته موږ سره مختلف فنټونه دي، سټایل دي، کوم ډول سټایل غواړي د لیکنې لپاره. موږ څو دانې ورته انتخابو فنټ فیملي کې چې یو کارونه کوي بل به کار کوي. صحیح ده. مثلا ګوره دلته ما سره چې ده ډي آی این په نامه باندې یو فنټ ده، همدغه شان د ایپل بریل په نامه باندې فنټ ده. صحیح ده. همدغه شان ای آی نیل ای آی تاریخ په نامه باندې. صحیح ده. همدغه شان نور مختلف فنټونه ټایمز نیو رومن په نامه باندې فنټ ده راسره. صحیح ده. نو دلته هم موږ مختلف فنټونه ورته ورکولی شو. فنټ فیملي. اوس مثلا فنټ فیملي کې که غواړو چې لومړی د کوم یو موږ ته مشاغسي ولیکل چې هغه په ډبل کوټیشن کې راولو، زه ورته وایم چې ټایم نیو رومن. دغه فنټ چې دا د په اول ځل باندې ماته تطبیق سي. که دا نه و، صحیح ده، که دا نه و دغه نه وروسته ماته ډي آی این تطبیق سي. صحیح ده. که دا نه و بیا دې ماته ایریل ان دغسې تطبیق سي. که دا هم نه و بیا دې ماته کوم یو تطبیق سي، بیا زه یو بل ورته وایم، بل هر یو چې تاسې ورته ورکوئ. صحیح ده. مختلف فیملي ورته ورکوئ چې یو نه وي بیا دې بل اجرا سي، چې بل نه وي بیا دې بل اجرا سي. خو دا هغه وخت کله چې دغه فنټ سټایلونه د تا براوزر منلی وي، تا براوزر ته امپورټ سوي وي. صحیح ده. که دا تا په سیستم کې وي، بیا ځینې براوزرونه هغه تا د سیستم والا هغه نه رااخلي، د تا د سیستم والا فنټونه نه رااخلي. نو که غواړې چې براوزر د تا د سیستم والا فنټ راواخلي، نو بیا براوزر ته دا معرفي کېږي. دا کنټرول ایس سیو کوئ، د دې نه وروسته راځو ریفریش کوئ، نو هماغه لومړی ټایم نیو رومن تیار اپلای سوی ده، هماغه اپلای کېږي. صحیح ده. بل د موږ سره نو د فنډ مربوط همدغه هغه دي پراپرټیان دي د موږ سره. سبا به انشاءالله بیکګراوند وایو. نن ورځ لپاره درس همدومره بس ده. ښې چارې.